نو دا پته لګي چې د بدګ نه راغلی په ځان باندې څادر اچولی وي چې یاره زه نه بدک خو خیر نه و ولې موږ کده نه پېژنو موږ پېژندلو خبرې دغه د بدک والي نه وي که نه وي او خبرې ته به سوچ هم کې خبرې ته به فکر هم کې د بدک والي نه شکر دا دی چې په شلو میرو کې راباندې غله راغلي خدای دې په خیر کړه نو اوس تیل د شړشمو پورې دوباره ته اوس به دا نظم پورې څنګه به غوټه کې اچوس او د هغه نه طلاق هغه څه چټ ورسره و هغه ته یې دا کوو دا سیروم د هغه نه طلاق او به د خاوند نه او به تام سره الله نو ملکن نه انته وګوره خپلدار و نو هغه په ځنګل کې رااله کنه لوګړه نه و لالي شمو خدای پاک دی هغه خو بازار ټول خدای پاک بیا جنت الفردوس نصیب کړي چې په مزو سر شي او چې موږ د یو بل نه د سره په ورانه په خبرو کې د سره ورانه رانه شي ورانه خبرې د یو بل سره زموږ په اصولو کې دن نه وشي او موږ د یو بل نه خوشحالي او د داسې پکې پیښیږي چې هغه په یو بل پسې بیا جاړي دا ګوره حیاداره بلم راغله په واخلې تیل د شړشمو تیل واخلې تیل شړشمو او د شړشمو تیل او تیل د شړشمو نو دا پکې دوی کوم لانجه شروع کړه چې تیل د شړشمو تیل د شړشمو تیل او په وروستو به روغه پورې ورانه څه وایي چې به تیل د شړشمو نه ختلې خبره غوسه شو ده نو اوس تیل د شړشمو پورې دوباره ته اوس به دا نظم پورې څنګه به غوټه کې اچوس خبره خو شو ده خبره یوه شو ده او دا یو سر ته رسول غواړي اوس کومه د شړشمو تیل او تیل د شړشمو نه دا څنګه خبره هغه وایي که نو وی واخلې تیل د شړشمو او د شړشمو تیل نو دا څه زه خو په دې څه پوه نه شوم لکه خبره یوه ده او د دوه پیرې الټه کوي لکه په دې مطلب باندې خو زه پوه نه شوم دې باندې به د رورۍ پوهږي که د شړشمو تیل او تیل د شړشمو دا څه فرق شو په دې کې نه دا اوس هغه په رنګونو په دنیا کې خو یو رنګ نه دی وای په دنیا کې داسې رنګ درمبړان شته چې عمل یې نه په خدای نه په قرآن شته دا دنیا د پکې هر قسم علم شته څوک په سپورې کوي تالان څوک بیلوګي خوري څوک په شانتې د جوګي خوري څوک وایي پاس په چتونو کې لرګي خوري نو وی لاړه نن دا زمانه خو اکټوبیټ شوه د دې خېټې روزي واوره په سلپیټ شوه نن چې کم افسر له ورشم وی بدرومه د پروټو روزي لاړه په کریټ شوه اوس خو وی خبره په ګزه شوه واقعي خبره ده چې اوس یا پن کم دی او تا یو نات ویلی و هغه نن سبا ډېر ویلل شوی هغه یو خو دغه تا وختي وویږي واقع یو بل و دغه نبی سلطان و کو داسې ښکلی نات و خیر البشر نبی هغه خو هم د وویې خو که دا راته ووایې که نه چې اوس د دغه انتظام دی ښځه به هلته ناست دي د ګاډو مسله ده که د دې تپوسونه زما پاتې دي او دغه تپوسونه یې ته وکړه د ګاډو بختیار رحمان صاحب دا زنانه چې لاړه اوس هلته کېناسته که نه او ستا په روپسې نو د دې سره دې نکاح ته ته بالکل د زړه نه تیارې د زړه نه به تیارې نه موږ به څه ووایو یاره چې موټایي پکې مو خوړلی شوه درېیمه اهمه خبره اهم سوال دا دی چې تا خو د دې مخ ونه لیدو چې دا بوډۍ د ځوانه د هغې تا ته مخ ونه پکار تا مخ لیدلی وي او دې وکړو او دې وکړو نو دا پته لګي چې د بدګ نه راغلی په ځان باندې څادر اچولی وي چې یاره زه نه بدک خو خیر نه و ولې موږ کده نه پېژنو موږ پېژندلو خبرې دغه د بدک والي نه وي که نه وي او خبرې ته به سوچ هم کې خبرې ته به فکر هم کې د بدک والي نه شکر دا دی چې په شلو میرو کې راباندې غله راغلي خدای دې په خیر کړه نه دا چې اوس په پنجاب کې دا چې اوس دا اوس په شړه میره کې دا راغلی چې اوس په ډک نه غوږ کې دا اوس دا غوږ کې راغلی سهیل خان دا چې اوس په ټک بازار کې پتا راغلی او ته یې دوی چې جوخته رانیولی چې بختیار رحمان ته زما خوښ یې نو څومره د شرم خبره وګورئ هغه د او که نه هغه ګورم حیاداره خولنه وه چې پتا باندې په ځنګل کې راله په ځنګل کې راله مانځګزاره وه دینداره وه نو هغه په ځنګل کې راله کنې لوګړه نه وه لالي شمو خدای پاک دی هغه خو بازار ټول خدای پاک بیا جنت الفردوس نصیب کړي چې په مزو سر شي او چې موږ د یو بل نه د سره په ورانه په خبرو کې د سره ورانه رانه شي او خبرې د یو بل سره زموږ په اصولو کې دن نه وشي او موږ د یو بل نه خوشحالي او داسې پکې پیښیږي چې هغه په یو بل پسې بیا جاړي دا ګوره حیاداره دا وه که نه دا چې حیاداره چې دا خاوند ډېره سیزل وه نو په تا پسې خپل کور وران کو او وی زلمی زامن مې دي لوڼه مې پرېښوده په ده پسې راغلم او د هغه نه طلاق هغه څه چټ ورسره و هغه ته دا کوو دا سیروم هغه نه طلاق او به د خاوند نه او به تا پسې راله نو ملکن نه انته وګوره
اپیس سیلمه وطن هم د تا دغه ته د خپل ډریس هم لاوي او ملکند رالم او 3 ورځې وشي چې پیاده راغلم یو څوک راته ځای نه ښیي دا هوټل ته رالم چې بره لاړم په موټر سایکل کس راوړم دا خو لکه غټه کیسه ده. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات وایم ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.